شریفه لالا د شازیه ذات سکول ما به تله لالا خو یو جماعت الیام نه دی ویل خو دغه دویم کار دی ما ته په غورونه مه جوړوه یو ضرورت یې هم نشته د دې د سکول د ویلو څه شمانده دي شازیه ته راوګرځه شریفه ته ورځه شازیه راسه نو سمه ده لالا صحیح ده پرته څه سونګرې مه کوه ځه ننوځه ای څنګه کېږي ته ودرځې لالا لولم هغه به راوشي لالا دا بوتل څنګه کېږي دا زما بوتل دغه څنګه کېږي دا دوه ټیمه کشي یو سره تر ډوډۍ له مخه لالا به څرنګه کېږي مړه زیرت یو خو تا زما دماغ خراب کړي څرنګه دماغ ته دی ای څرنګه کېږي ای څرنګه کېږي واسې څرنګه کوي هغه رنګه یې وکړه دماغ دره خراب کړي سړی له لاره شی وباسې څه غواړې ای بیکلی دلته راسه لالا څه در بای راسه کښېنه څه در بای د دې لالا پر نجلۍ باندې نجلۍ یو بې عقله نجلۍ ده یو شل واره خو مې دا دوا ورښولګې ده دماغ یې را خراب کړي نو بیا څه به وکړم څه خوشکنه ورته کوم لالا بېادبي ده ډېره معافي ما ته شازیه بې عقله نه ښکاره کېږي بې عقله ما ته ته ښکاره کېږي دا ته کومه خبره کوې سپین سترګې ما هم په تا تعلیم کاوی تا نن ما ته دا خبره وکړه شرم نشته حیا نشته کېده لالا دا خبره خو مناسب نه وه چې ما تا ته وکړه ډېره په بخښنې سره چې ما دا خبره تا ته وکړه خو ستا خبرې چې تا و شازیې ته کومې خبرې کولې هغه ما واورېدې زه یې ډېر ودردولم ځکه ته د دې یو ورور یې ته له دې سره دا رویه کوې چې دا دوا د راوړې ته دا خبرې ورته کوې دا سهار د بل د کور کېږي هلته یې بیا څالي هلته به څنګه ژوند تېروي د دې له سترګو پټۍ نه کول خلاصه په توره تیاره کې دی لکه اوس دا خبرې لا هم ورته کوې څه مطلب د دې خبرې چې ما د دې پر سترګو پټۍ ورلګولګې ده مطلب دا دی لالا چې ته په دې باندې نن تعلیم نه کوې علم نه پکوې او پر یوه خبره د دربی دی نو دا که سهار د بل د کور سو بیا به هلته دا ژوند څنګه تېروي ټول عمر به دا له دغه تورې تیارې سره مخ له دا دربي سره به مخ دا خبره د سوچ وړ ده ځه شازیه ستا چې هر ضرورت دی در په کوم ځه
شریفه ها لالا سکول روان یې هو شازیه به دم در سره بوله لالا اوس ناوخته دي سبا بیا بوس سمه ده سید بیا سبا بوس سید خدای ته سړی